السلام علیکم دوستانو، د مسټر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو، زموږ د نن درس دی different kinds of vocabulary، یعنی مختلف قسم ته لغاتونه. دوستانو، په هغو کې له موږ سره د اول vocabulary یعنی first vocabulary اول لغات دوستانو له موږ سره دی bloom یعنی غوټۍ. bloom یعنی غوټۍ. season دوره یا موده. season دوره یا موده. دوستانو، د هر شي یو خپل دوران وي، دوره وي یا موده وي، نو دې ته دوستانو موږ په انګلیسي کې season ورته وایو. season یعنی دوره یا موده. solution حل. solution یعنی حل. solution حل. poison زهر. poison زهر. دوستانو، زهر انشاءالله تاسو پیژنئ، هغه خطرناکه مواد دي چې کله انسان وخوري وژني، یعنی poison یعنی زهر. chew ژول. chew ژول. swear قسم کول. swear قسم کول. دوستانو، کله چې موږ له یو کار څخه منکره سو په اسلامي ټولنه کې، بیا نو موږ یو شی چې وایي چې نه کوو، انکار کوو، بیا موږ ووایو چې swear یعنی I swear یعنی ما قسم کړی. قسم کول دوستانو swear. tear دوستانو، دا دوه معناوې ورکوي په انګلیسي کې. tear یعنی شکول، یو کاغذ په مین پرې کول، یو شی په مابینځ پرې کول، یا سره یو کاغذ دوه ټوکړې کول، دوه ځایه کول. دوستانو، دې ته tear یعنی شکول. دوستانو، او دوهمه معنی له موږ سره tear یعنی اوښکه. دا و د نن ورځو درس. الله دې وکړي ستاسو ته خوښ وړ وګرځېږي. دوستانو، که چیرې داسې وي تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست، چینل دوسره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.